څه خبرې دي نورې انډیوالان ملګري ښه دي یاران شکر الحمدلله یو بیا تاسې وایي یو بیا زه یم سمه ده وروره ټیک ده ورځه پې وای مسافر دې ډېره وکړه ګرانه وای رب دې ثواب د خپل وطن وکړه مینا زما د غرونو پناه یاره چرته په خیال کې دې راځم که هېر دې یمه وای پاس په کمر ولاړه ګلانو وای نصیب د چای وبزه درخېجمه وای یار ستا دا ډېر خوند کوي وایه یار وای مسافر به یوه میاشت وه ګرانه وای زما نامرده یاره تېر کړه کلونه وای مسافر ډالې ډلې راغله وای یا یار خفه دی یا لقا ستا نه راځي نه وای که نه یو تاسې وایي زه در سره وایم مسافر ډلې او ډلې راغله نو ته پکې نه وې ما دې وکړه ارمانونه وای ټول مسافر وطن راغله وای زما د یار کډه وروسته درابشینه لو پټ ځان پسې راکاږي نو یا ته سورک دی یا زه لیدلی یمه وای لو پټ ځان پسې راکاږي نو خاوند او خدایا مېلمنه به چېرته ځینه وای زما دې څه نصیب کو خدایا وای چې څه بدبخت یا زما په نصیب شینه وای یو کال به نو را درله کینم او زیارت خونې چې جنډې باندې ساتمه وای د سپینو غاښو دې برېښنا شوه وای ما ویل ګلۍ دا په تیرا یې واروینه وایه که نه یاره یاره والله خیر چې ستا دې ټپو راته دومره خوند هم راکړو خو زړه دې راته خفه کړو یار قابو بس یاره منګه مسافري کې پوه شوې زړه هم یو خدای خبر دی په کوم وطن یې د خیره ولا ترکیه کې وروره پوه شوې الله دې خوشحاله ساته اواز کې د ډېر زیات درد دی غواړم انشاءالله چې جدا مرکه در سره وکړم په هغې کې په ټپې وې او لایو به کوو د خیره سره تازه خوشحاله اوسې او ډېر زیات بس خوشحاله وو او ډېر ګپ شپ هم لګو خندا وه مذاق و چې ته پکې راغلې والله زړه دې را ډډک و
خو بس الله هم خوشحاله ساته، الله هم په خپل وطن ثواب وکړ. ډېره زیاته مننه ستاسو. الله دې تاسې هم خوشحاله آباده لري، بس چې هر چې هستئ زموږ ورونه هستئ خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. های های خفه کړو که نه؟ ښه بچه تاسې مې دا زړه راوخوټ کړی، زه ته به وایې بس زما زوی مسافر شو. یقینا د دغه ملګري اواز ډېر سخت خفه کړم، ډېر زیات. بیټري معلومه ده. بس زموږ سره چارج هم ختم دی، دغه ملګري هم لږ بې سوره کړو. څه 2 شعره وایم بس په هغې به اجازه واخلم. هغه په هغه شعرونو به بس اجازه واخلم. ملګرو ریکویسټ هم روان دي د کال، خو چونکې موږ سره چارج ختم دی تر دې دمه هم تاسو مشغول کړئ، نو ډېره زیاته مننه. که په کوم ملګرو باندې کومه خبره زموږ ستغه لګېدلې وي، کومه خبره سپوره لګېدلې وي او یا زړه ته څه معمولي شان هم څه درد رسېدلی وي زموږ په خبره باندې، نو ډېره زیاته بښنه دې غواړو او خوشحاله اوسئ. صرف 2 شعره وایم بس په دې به اجازه وغواړم چې نه قاضي ته رسي نه چېرې تعلیم ته رسي. وروره زما او ستا خبره به تقسیم ته رسي، د ګاونډي د لاسه سر مې هم په سوري نه شو، زر یې راونړئ چې کوم یو دیوال بیم ته رسي. موږ فیصله وکړه قاضي رقیب ته وویله چې دا مشر ستا شوه خو دا کشر ابراهیم ته رسي. ډېره زیاته مننه، هر چېرته چې خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ، ژوند هم د خوشحالو نه ډک